السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به د افغانستان د کرکټ مینوال او د افغانستان او د زیمبابوې چې کوم ټیسټ میچ روان دی شروع دی، نو اول بیټینګ د زیمبابوې چې 586 سکور یې کړی. یو ملګري کمنټ کړی افغاني و، هغه ویل چې یاره دغه سکور به افغانستان ټیم چیس کړي که نه. نو اوس ما وکته نو میل راشه یو ویډیو پې جوړه که رحمت شاه سینچري وواله او شاهدي 50 والا لا ولاړ دي. هماغه دوه وکټې لړه شوي دي. د باران پکې څه چانس شته نه، او د پاکستان او ساوث افریقې په میچ کې باران دی. راځو د افغانستان چې کوم میچ شروع دی نو لوبه ډېره سړه چالو ده، خو لکه ملګري تپوس کوي چې دا سکور به چیس کړلی شي که نه، دا به چیس کړي او که نه. خو زه وایم چې سکور ډېر دی، خو دا دی چې د افغانستان چې کوم دوه کلاړین دي نو هغه سوځېدلي دي، نور لا شاهدي او رحمت شاه ولاړ دی. نو که دوی چېرته ورسره یو کس پکې ډبل سینچریانې ووالي او یو 200 سکور یې وکړو نو بیا به چی شي، ځکه چې تقریبا چې اوس دغه 180 خو 90 سکور دی، 190 سکور شوی دی شاهدي 50 والا او رحمت شاه سینچري والا. نو که چېرې لږ ودرېده او دی پکې شاهدي پکې سینچري والا او رحمت شاه پکې یو 180 پورې سکور کو یا ډبل سینچري والا ورسره نور کلاړین داسې روزي او ښه لوبه وکړي او نن د دې یو کلاړي دوه غورځېد او سبا بیا روزي او تر ماسپښینه پورې دغه سکور چیس کېږي. خو که چېرې وکټ یې ونه غورځېدې نو لوبه د افغانستان او د زیمبابوې چې ده هغه ډرا کېدو طرف ته ډېره روانه ده او زیمبابوې نشي ګټلی، ځکه چې هغې دا وکټې به غورځوي ټولې نو بیا به زیمبابوې لوبه ګټي. خو لکه لوبه نه افغانستان سره ده او نه زیمبابوې سره، لوبه لا ډرا کېدو طرف ته لکه ډېره چې کوم د ګټې چانس دی نو هغه لا زیمبابوې سره دی، ولې چې سکور ډېر زیات شوی دی. اوس هم تقریبا 400 سکور لا پاتې دی. نو 586 سکور ډېر غټ شی دا چې سکور ډېر ګران دي، ځکه غلطي شاهدي کړې ده چې دومره په ټیسټ کې ته دومره سپینران لوبیا پکار دی چې تا ځان سره پس بالران چې کم هم وی یو 3 خو وی، لکه 3 نه 2 به وی، لکه عظمت الله عمرزی دی به تا له اوډیایي وکړي T20 به وکړي نو تا ټیسټ ته راچولی دی تقریبا چې 4-5 اوري وکړي بیا هغه بال د هغه سوینګېږي نه، باونسر هغه رنګې نه. نو غلطي شاهدي کړې ده چې سپینران یې ډېر لوبولي، اوس یې سکور ترې ډېر اخیستی دی. خو بس ګورو به د افغانستان ټیم به ګورو چې دغه سکور به چیس کوي که نه. بیا به پې ویډیو جوړو. د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ چې چېرته هم یئ. د الله په امان.